د ننګرهار کار او ټولنیز چارو ریاست تر چتر لاندې په 5 روزنتونونو کې لا 13.5 ډیر یتیم او بې سرپرسته ماشومان په زده کړو بوخت دي. له 5 روزنتونونو یو هغه امام بخاري امارتي او پاتې نور د یو پروتوکول لمخې خصوصي سکتور ته ورکړل شوي دي. په دغه روزنتونونو کې په زده کړو بوخت یتیم ماشومان وایي د زده کړو ټولې اسانتیاوې ورته برابرې شوي دي. کمین الله نور اسلام او شفیع الله چې د امام بخاري روزنتون زده کوونکي دي وایي خوشاله دي چې د زده کړو او اوسېدو زمینه ورته برابر شوی. شکر الحمدلله ما چې دی کنه دلته د ښه زده کړو لپاره راغلی ما او شکر الحمدلله مونږ استادان هم ښه دي، په تدریسي بخش کې هم ښه دي، په لیلي بخش کې هم ښه دي او موږ ته اسلامي امارت ډېره ښه زمینه برابره کړې او موږ د اسلامي امارت څخه ډېر خوشحاله یو. موږ له اسلامي امارت څخه ډېر خوشحاله یو. موږ ته ډېره ښه زمینه برابره کړې او موږ یتیمان هېر کړي نه یو او موږ له استادانو څخه هم خوشحاله یو چې موږ ته ښه درس راکوي. زه په دې ډېر خوشحاله یم چې اسلامي امارت زه هېر کړی نه یم او موږ ته په تدریسي برخه کې او په سپورټ برخه کې په هره برخه کې موږ ته زمینه برابره کړې ده او همداشان مدرسه هم شته، سپورټ برخه ده او همداسې نور دي چې موږ ته استادان په هره برخه کې موږ ته تشویقول راکوي او موږ ته دا موږ ته روزنه راکوي چې په درس کې خواري وکړو. د کار او ټولنیز چارو ریاست د روزنتونونو امیر هارون حمید وایي یتیم او بې سرپرستو زده کوونکو ته د زده کړو، ورزش او اوسېدو ټولې اسانتیاوې برابرې کړي دي. په روزنتونونو کې موږ امکانات خو یو تدریسي برخه ده چې تدریسي برخې په ارتباط باندې تدریسي برخه مرته برابره کړې ده چې دوی دلته زده کړې کوي. بل د لیلیې برخه ده، بل 3 ټایمه غذا موږ د دوی دپاره ورکوو، البسه ورکوو، خرطاسې ورته ورکوو. هغه شیونه چې د یتیم ماشوم چې دی په ورځني ژوند کې ضرورت دی دلته موږ منظم کلینیک ورته لرو، هم ډاکټران ورته لرو، هم ورته نرسران لرو، د ورځې هم لرو او د شپې هم لرو. د ننګرهار کار او ټولنیز چارو رئیس مولوي فرید الله حقانی وایي د نوي تشکیل له مخې 490 یتیم زده کوونکي جذبوي چې نیمایي یې نجونې دي. زموږ فعلاً 15 بابا روزنتونونه هغه فعلاً فعال دي چې په دې کې موږ تقریباً ټوټل 809 تنه شاګردان د ښوونې د روزنې لاندې دي چې دا ټول بې سرپرسته ماشومان دي او په دې کې یو روزنتون چې زموږ د امام بخاري په نوم باندې دی دا دولتي امارتي روزنتون دی. متبقي 4 بابا روزنتونونه د خصوصي اداراتو لخوا تمویلیږي د هغوی په مالي مرسته باندې او الحمدلله دوی ته هر قسم تجهیزات هغه ورته برابر دی. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د امام ابو حنیفه دولتي روزنتون ترڅنګ 4 نور روزنتونونه هم فعالیت کوي چې د یتیمو ماشومانو ترڅنګ پکې 690 یتیمې نجونې زده کړې کوي.